جی د ژغ قدرمنې دا پوره مخامخ د مغول خیل کلی دی دلې طرف ته د ونه بازور چې کوم دی دغه نږدې کلی نو دلته د وړککې رووځي دلته کرکټ کو فوټبالینه کو لکه تاسې وینئ نن یې جمعې ورځ د دوی د سکولې چوټي د مازدیګره هر وخت دلته وي خو دلته یوه غوټه مسله ده چې دلته یو د لاین غلی دی د سپرغې نو دا سپرغې خولې چې کومې دي دا خلوصې دي هره ورځ دا ته یو نیم ژڼکی ورلویږي نو دغه وړککې خو دلته په کرکټ کې کو منډې وایي په بالینه پسې نو همیشه یو ژڼکی ورلوېدلی وي نو دلته چې کوم وړککې دي د هغه سره مې جامه وکړي ستړی مه شئ نوم دې څه دی امدادالله دلته په کرکټ کوي ښه دا سپرغې دي دا ته یوه سفرې څو کسونه ورولوېدل دا ته یو ډېر کسونه ورچېدل بالینه هم ورچېږي دا سکول ول د یوازې دوه ورچېدل ښه دلته کسونه ورچېږي تو سوی څه وایي چې څه دا وشي کوي می داسې چې بنده شي څه غلط وشي چې مینه بند وي یا ټپسای نه ورچېږي یا خلک نه ورچېږي خوله دی بند کو خوله دی بند جی د ژغ قدرمنې دا وړککې توس وینئ چې دا وسر بدل شول نو دا وچ د سپرغې په غوړه باندې ولور دي دغه یوه سپرغه نه دو مخ ته د دغه لاین دی یو څو سپرغې مخ ته نورې خلوصې دي درې څلوېښت نورې هم خلوصې دي دوې دولې خلوصې دي یوه بله هم خلوصه دو پوسته سره د نموت یوه دا دو باید دوې خلوصې دي اچھا دا شپږ غونډه خلوصې دي غونډه شپږ دي دا خو دلته دا غونډه چې دا توس کوم په ټپسي کوي وچ په دغه ځای کې دا غونډه خلوصې دي ټول په دغه ځای کې ټول په ټپسي دلته یوازې کس ولته به ورچېده ښه خوښ شم ښه توس نه بالینه هر وخت ورلوېږي نه از بال ورلوېږي ډېر جی د ژغ قدرمنې دغه پورته د وړکې څټ ته هغه میل مخ ته رسي نو په دغه لاین کې دی وایي چې ایله څټ ته هم پورته غونډې شپږ چې کومې دغه سپرغې دي نو دغه خلوصې دي میږ نه رزه نه دلته بالینه هم ورلوېږي او رزه نه دلته وړککې چې کوم دي هغه ورلوېږي د سکول هم دلته سکولونه دي لکه مخامخ پورې چې انټرنیشنل اسلامیک پبلک سکول دی ورسره نیو اقرا پبلک سکول دی او دلې د پاک انټرنیشنل چې کوم سکول دی دولته څټ ته دغه ونه ماډل سکول دی نو دا تقریبا په زرینه وړکي رزنه په دغه لیار باندې څیر سي او دولته په زرینه وړکي درېمي په دغه ځای کې په ټپسي باندې کو نو همیشه لیا وړکی ورلوېدلی وي لیا بال ورلوېدلی نو دغه دلته دومه سپرغه دو دوره وړککې په کرکټ باندې کو نو دلته دی دا فیلډینګ ته هم دلته ویلوړ وي نو دا خوله خلوصه دو او ډېره ژوره غادو تقریبا 15-20 غزه نه زیات ژور ځوی دی نو خدای نخواسته که دا ته وړکي ورولوېدل نو بیا بچ کول یې ډېر مشکل دي جی د ژغ قدرمنې دا درمه چې کومه سپرغه دو دا درمه سپرغه دو ډېره ژوره دو دننه چې دا وکسئ دا دننه ډېره زیاته ژوره دو نو پورې نیو اقرا پبلک سکول چې کوم دی هغه دا ته مخامخ دی ورسره انټرنیشنل اسلامي پبلک سکول چې کوم دی هغه مخامخ دی او دا وړککې تاسو وینئ چې دلته دی په کرکټ باندې کو دلته ترنج کو د ویګا خو دلته ډېر زیات رش وي نو انتظامیه ته یو بیا هم ریکویسټ کړي چې دغه د خولې د بند کولې دا څه غور وکړو